په یو لرې پرتکلي کې یو هلک اوسېده، نوم یې رحمت و. هغه ماشوم و، د لوبو، ښوونځي او ملګرو په نړۍ کې خوشحاله و، خو کورنۍ یې غریبه وه او هره ورځ د خوراک او لباس ستونزې درلودې. پلار یې د ورځې په باغ کې سخت کار کاوه. ورور یې سلیم څو کاله لوی و، اکثره وخت یې د رحمت سره لوبې کولې. مور یې هره ورځ په کور کې د ماشومانو او کور د اړتیاو لپاره شپې ورځې کار کاوه. رحمت د ژوند د سختۍ په اړه ډېر نه پوهېده. هغه یوازې د لوبو خوښي او خپلو ماشومانو خوبونو په فکر کې و. ورځې تېرېدې او رحمت لږ لوی شو. سلیم ورور یې د ښار ښوونځي ته لاړ او هلته د نوي ملګرو په اغېز کې راغی. سلیم د رحمت د ماشومۍ ملګری و، خو ښار کې د ښایسته لباسونو، عصري وسایلو او پیسو دنیا د هغه زړه بل کړ. یو ورځ سلیم د رحمت د سپما شوي پیسو یو برخه په ځان مصرف کړه. رحمت پوه شو، خو وېرېده چې ورور یې پرې ناراضه شي. هغه لا هم پوهېده نه چې دا د لومړي ځل خیانت دی چې په راتلونکي کې لویه کیسه جوړوي. رحمت لوی شو، ښار ته د زده کړو لپاره لاړ. پلار یې د کور ټولې خوندي پیسې ورکړې او مور یې د دعاو او ژړا سره سفر ته اجازه ورکړه. په ښار کې رحمت پوه شو چې زده کړې څومره مهمې دي، خو د ژوند فشار او د ښار سختۍ یې روح ستړی کړ. هغه د پلار او مور قرباني هیڅکله نه هېره کړه او د زړه ژور احساس یې درلود. هره شپه مور د رحمت د راتلونکي لپاره دعا کوله. پلار یې د کار له سختۍ سره لا هم ماشومانو ته ډاډ ورکولو هڅه کوله. یو کال وروسته رحمت د خپلې کورنۍ د هېرولو په حال کې بوخت و. سلیم ورور یې په ښار کې د ښایسته ژوند شوق کې ورور ته خاندي. هغه د رحمت د مالي سپما په برخه کې ځان ته پیسې اخیستې او حتی رحمت ته یې دروغ ویل. رحمت پوه شو، زړه یې ټوټه ټوټه شو. هغه چې د ورور باور درلود، اوس احساس کړ چې په نړۍ کې یوازې خپل ځان باندې باور کولی شي. په همدې وخت کې پلار د زړه ناروغۍ سره مخ شو. رحمت کور ته لاړ، خو ډېر ناوخته. پلار یې په خپلو لاسونو کې د رحمت قرباني ولیدې او یوازې یو مسکۍ یې وکړه. مور یې د دې ټولو فشارونو له امله ناروغه شوه او رحمت پوه شو چې ژوند څومره لنډ دی. رحمت ژمنه وکړه چې هیڅکله به د خپلو والدینو قرباني هېره نه کړي. هغه د خپل ورور سره هم سوله وکړه او د سلیم د تېروتنو سره مینه وکړه. رحمت پوه شو چې ژوند کې سخت درسونه تل د قربانۍ او مینې په بڼه راځي. هغه د خپل پلار قبر ته ولاړ، د مور لاس یې ونیو او ژړل. زه پوه شوم، پیسې، شتمني او ښایست هیڅکله د کورنۍ د مینې ځای نه نیسي. د کورنۍ مینه تر هر څه لوړه ده. ورور یا ملګری د وخت او تجربې سره بدل شي، خو کورنۍ همیشه پاتې کېږي. قرباني، دعاوې او مینه هیڅکله بې اجره نه پاتې کېږي.